بسم الله الرحمن الرحیم. مولانا فضل الرحمن دا وخت د افغانستان په سفر باندې تللی دی. دغلته کې د دې نه وړاندې یوه ورځ د افغان طالبانو د مرستیال وزیر اعظم مولوي عبدالکبیر او تېره ورځ یې د افغانستان د وزیر اعظم یا رئیس الوزراء مولا حسن اخند سره چې دی ملاقات یې وکړو. په دغه ملاقات کې دواړو یو بل ته مبارکۍ وویلې. همدغه شانتې کې افغان وزیر اعظم د پاکستان نه په دغه ملاقات کې غوښتنه وکړه چې د افغان مهاجرینو سره د خپله هغه ورته ظالمانه ویلي دي، ظالمانه رویې د ورسره پاکستان سمه کړي. همدغه شانتې کې مولانا فضل الرحمن هم د پاکستاني حکمرانانو د افغان مهاجرینو سره په ساتل شوې رویه باندې ګیله کړې وه. دا یې ناسمه ګرځولې وه، بلکې غلطه یې ګرځولې وه او ویلي چې په دې باندې خپل اواز اوچت کړی دی. خو کوم چې بنیادي مقصد دی د کوم په حواله باندې چې د مولانا فضل الرحمن د کابل دغه دورې نه توقع کېده چې هغه به دغه معامله د هغوی سره راپورته کړي، د ټي ټي پي معامله تر اوسه پورې په دغه هکله باندې څه واضحه بیان ونه لیدلی شو. البته افغان چارواکو په دغه دوره کې هم مولانا فضل الرحمن ته دغه باور ورکړی دی چې هغوی خپله خاوره د افغان د پاکستان او د نورو ګاونډیانو خلاف استعمالول چې دی هغه نه غواړي او نه به یې د دې اجازت ورکړي. افغان طالبان که په دغه هکله باندې هر څه دریځ لري، خو که ځمکنو حقایقو ته وکتلی شي نو افغان طالبان د ټي ټي پي چې کوم زرګونو جنګیالي په افغانستان کې موجود دي د هغې خلاف په دې وجه باندې د څه قسمه اقدام کولو نه ډډه کوي چې که چېرې طالبان د هغې خلاف لومبۍ خبره خو دا ده چې هغوی به د هغې خلاف اقدام په دې وجه نه کوي چې هغوی ورسره د امریکې خلاف تر 2 لسیزو خیر ټي ټي پي وجود خو وروسته راغلی و، خو تر ډېره وخته دا به ووایو صحیح لفظونه به دا وي چې تر ډېره وخته پورې ورسره په افغانستان کې د نیټو خلاف جنګېدلي وو. احسانمندې دي افغان طالبان په دغه وجه باندې د ټي ټي پي. بله وجه پکې چې کومه دا هغه ده چې افغان طالبان د خپلو میلمنو ډېر زیات قدر کوي او تر دې پورې چې که وروسته موږ تاریخ ته وګورو نو د 9/11 چې کومه پیښه وشوله د هغې نه وروسته امریکې د یو تن یعنې د اسامه بن لادن غوښتنه وکړله. افغان طالبانو په دغه غوښتنه باندې رد عمل څه و؟ افغانستان یې د تباهۍ په غاړه باندې ودرولو، افغانستان یې په امریکا او د نیټو په فوجونو باندې تباه کړو، په خپله پکې هم جنګونه وکړل. خو اسامه بن لادن طالبان دې خبرې ته تیار نشو چې هغه امریکې ته وسپاري. نو په داسې حال کې چې د هغې یو روایت دغه پاتې شوی دی چې د یو تن دپاره هغې خپل ملک تباه کولی شي، تباهۍ ته ورکولی شي، خپل ولسونه پرې ځپلی شي، خو هغې یو تن چاته نشي سپارلی. په داسې حال کې چې پاکستان د هغې نه غوښتنه کوي چې د ټي ټي پي قیادت ته ورته وسپاري. دا خبره د دغه مثال په رڼا کې تقریبا ناممکنه ښکاري چې افغان طالبان به دې خبرې ته تیار شي چې د ټي ټي پي قیادت پاکستان ته وسپاري او یا به د پورې غاړې د هغې خلاف څه قسمه سخت اقدام وکړي. همدغه شانتې کې په دې په وجوهاتو کې یو بل لوی علت دا هم ثابتېدلی شي چې که چېرې افغان طالبان د ټي ټي پي د دغه زرګونو جنګیالو خلاف څه قسمه اکشن اخلي نو اندېښنه دا ده چې دغه د ټي ټي پي جنګیالي په داعش ډله کې شاملېدلی او ورسره د پاکستان ترڅنګ په افغانستان کې هم د سکیورټي صورتحال خرابېدلی شي او افغان طالبان د نو سکیورټي چیلنجونو سره مخ کېدلی شي. همدغه شانتې کې دا د هغې د روایتونو خلاف هم دا خبره
چې د هغې چې کوم میلمانه دي د هغې خلاف د هغې اقدام وکړي او ټي ټي پي مثال هم لکه د هغې د میلمنو دی نو د میلمنو خلاف افغان طالبان چرې هم اقدام نه کوي دا د تاریخ نه ثابته ده. د دې سره سره چې بیا وکتلی شي نو افغان طالبان چې دي هغوی په افغانستان کې د ټي ټي پي د وجود نه انکار کوي او دا خبره نه مني چې هلته کې دغه د ټي ټي پي ډله موجوده ده. حالانکه پاکستان د ټي ټي پي ترمنځ چې کوم مذاکرات شروع شوي د تیر وزیر اعظم عمران خان په دور کې نو همدغه افغان طالبانو د حقاني ډله وه چې په کابل کې په دغه مذاکراتو کې د پاکستان د ټي ټي پي ترمنځ دوی د ثالثۍ یا د منځګړتوب کردار پکې ادا کو. خو اوس دغه هغوی هلته د طالبانو د ټي ټي پي د وجود نه انکاري دي او د پاکستان غوښتنه کوي چې په پاکستان کې افغان طالبان د سکیورټي چې کوم لیبس دي د هغې ذموار نه دي او پاکستان د پخپله باندې په خپلو قبایلي علاقو کې دغه دهشتګردو خلاف اقدام وکړي. همدغه شانتې کې د افغان طالبان د طرفه یو قسم پاکستان ته د خپل کور د سمولو پیغام ورکړی شو د کوم وروسته چې پاکستان چې کوم سکیورټي اسټابلیشمنټ دی او موجوده نگران سیټ اپ دی دی په شریکه باندې د خپل کور سمولو یو قسم فیصله وکړه او په دغه فیصلې په لومبي سر کې د افغان مهاجرینو د ویستلو فیصله وکړه چې کوم ته غیر قانوني غیر ملکیان ویلی شي. خو چونکې دلته کې اکثریت افغان مهاجرینو دی نو زیاتره همدغه افغان مهاجرین دغه فیصلې په رڼا کې د دلته نه وایستلی شول کوم چې اوس افغانستان ته ستانه شوي دي د لکونو په شمېر کې اضافي افغانان هم افغانستان ته ورغلل. د افغانستان په معیشت به ورسره یقینا بوج راځي او دغه چې کوم افغانان دي د هغې ستونزې به هلته کې د غربت په وجه باندې د بېروزګارۍ په وجه باندې نورې هم سیوا کېږي. د هغې دپاره چې کوم کیمپونه جوړ شوي دي په هغې کې هم هغې مشکلاتو ښکار دي. د پاکستان چې کومه سکیورټي موجوده صورتحال دی نو موږ وینو چې ځای په ځای باندې په خیبر پښتونخوا کې په بلوچستان کې د دهشتګردۍ حملې ترسره کېږي په فوج باندې په پولیسو باندې په اف سی باندې په تاڼو چیک پوسټونو وغیره باندې دغه حملو ذمواري زیاتره همدغه ټي ټي پي ډله اخلي کومه چې د پولې پورې غاړې د میډیا ریپورټونو تر مخه د زرګونو په شمېر کې جنګیالي هلته کې تربیتي کیمپونه او د خپلو کورنیو سره په حفاظت سره او په سکون سره اوسېږي. خو افغان طالبان دغه خبرې ته بیا تیار نه دي چې د هغې وجود هلته کې تسلیم کړي. په داسې حال کې د پاکستان او د افغانستان ترمنځ تعلقات کې بهتري سمدستي راتلل دا ډیره ګرانه ښکاري. افغان موجوده چې کوم مولانا فضل الرحمن کابل ته تللی د هغه ته د افغان طالبانو له لوري ممکنه یو پیغام دا ورکړی کېدی شي چې پاکستان دې د ټي ټي پي خلاف د جنګ کولو د هغې خلاف د سختیو کولو په ځای د هغې سره مذاکرات شروع کړي او چونکې د پاکستان حکومت او فوج دواړو د مخکې نه په ډاګه کړې ده چې د دهشتګردو سره به د وسلې تر ایښودو پورې او د ریاست اقتدار اعلی منلو پورې هغې سره څه قسمه مذاکرات نه کېږي. نو ځکه دغه چې کوم د مولانا فضل الرحمن دوره ده په دې لړ کې د ټي ټي پي په هکله باندې په دې کې په سمدستي توګه باندې د کومه زر یا چټک پرمختګ امید یا توقع نشي کېدلی. خو د پاکستان چې کومه موجوده سکیورټي ده په دې کې د بهترۍ دپاره دوه اپشنز دا موجود کېدلی شي چې که پاکستان لومبی خو خپل داخلي سکیورټي ته زیات پام وګرځوي دلته کې د انټیلیجنس په بنیاد باندې چې کوم دهشتګرد دي د هغې سهولتکار دي هغې
خاتمې ته پام وګرځي په حقیقي معنو کې، او د دې سره سره چې کوم افغان طالبان دي نو د هغې باندې د ټي ټي پي چې کوم د افغانستان خاوره استعمالي د پاکستان خلاف، نو د پاکستان حکومت که چېرې د ګاونډیو ملکونو سره په شریکه باندې په هغې باندې د فشار راوړلو دپاره رابطې سیوا کړي، غونډې ورسره وکړي، نو امکان مخې ته راتللی شي چې افغان طالبان به شاید د هغې خلاف بالاخره په اقدام کولو باندې مجبور شي، یا کم از کم چې کوم هغې دعوه کوي چې د خپلې خاورې نور دهشتګردو ته د استعمالولو اجازت نه ورکوي، په دغه دعوه کې به دغه دعوه به کم از کم تر یو حده پورې د دې لارې عملی شي، او د پاکستان په سکیورټي کې به ورسره یو څه بهتري راشي. همدغه شانتي کې بیا د پاکستان او افغانستان یا د کابل او اسلام آباد چې کوم تعلقات دي، نو هغه هم د دغه دهشتګردۍ چې کوم لعنت دی د دغې د خاتمې سره پکې بهتري راتللی شي. ډېره مننه.